یو سړی له 25 کلونو را پدې خوا پاڼې خوري. د ونو پاڼې عموما د ځناورو خواړه دي، خو رسنیو د هغه چا راپور خپور کړی چې له 25 کلونو را پدې خوا شنې پاڼې خوري او تر اوسه کومه ناروغي هم نه لري. د پاکستان ایکسپریس ورځپاڼه راپور ورکوي چې دغه پاڼه خوړونکی محمود بټ نومیږي او د ګجرانوالي د سیمې اوسیدونکی دی. محمود بټ وایي په یوه ډیره فقیره کورنۍ کې اوسېدلی دی او داسې حالت هم پرې راغلی چې ټولې کورنۍ د څو ورځو لپاره په لوږه شپې سبا کړي دي. بټ رسنیو سره خبرو کې ویلي چې له لوږې د پاڼې خوړل ورته ښه ښکاره شول، ځکه یې پاڼو خوړو ته شروع وکړه. له دې وروسته د ونو پاڼو محمود ته خوند ورکړ او دا یې معمول وګرځېد. محمود بټ خرګاډی چلوي او کله چې وږی شي همالته له ونو پاڼې وشلوي او ځان موړ کړي. حیرانونکې بیا دا ده چې بټ تر اوسه کومه روغتیایي ستونزه نه لري او ډاکټر ته نه دی ورغلی.